بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، یو افسوسناک خبر هغه در سره شیر کوو. په سکرین به تاسو ته یو تصویر ښکاري. دا د یو سکول سیکورټي ګارډ دی. دې داسې چل کړی دی چې د دې کم ډزې کړي دي، د هغه ډزو په نتیجه کې یو هلک هغه وفات شوی دی. دې نه علاوه شپږ ماشومان چې دي هغه زخمیان دي. د زخمیانو کم تصویران چې دي هغه هم زه تاسو سره شیر کوم، چې کم کسان په دې کې زخمیان شوي دي، یعنی ماشومان. دا کم څوکیدار چې دی په سکول کې هغه ډزې کړي دي، خو د دې کم د اطلاعاتو مطابق چې دی کم ماشومان زخمیان کړي دي، تاسو ته هغه یو په سکرین باندې هم ښکاري. دې نه علاوه دا یو هم پکې ده، او دې نه علاوه نور کم تصویران چې دي هغه داسې دي چې هغه زه تاسو ته راښودلی یعنی شیر کولی نشم. دا چې کم دی داسې ویلی کېږي چې ذهني معذوره هغه ګرځولی شوی دی. د پولیسو کم اطلاعات چې اوس راغلي دي په هغې کې وایي چې دا کس ذهني معذور او دا په سکول کې د هغې به د سیکورټي ګارډ په ځای باندې به دې ډیوټي کوله. تاسو کتی شئ اوس چې دی هغه په جیل کې بند دی، نو چې کله ده ډیوټي کوله داسې 11 بجې چې شوې، نو د دې نه ټوپک داسې خلا شو، کم ډزې چې دی وکړې د هغه په ډزو په نتیجه کې وایي چې کم دی ماشومان هغه ولګېدل او زخمیان شو. لکه تاسو دا ماشومه کتی شئ، دا پکې هم زخمي ده. دې نه علاوه یو ماشوم چې دی هغه پکې وفات شوی هم دی او شپږ کسان پکې زخمي دي. دا کم ډي پي او چې دی تاسو دا وخت په سکرین باندې کتی شئ، د دې کم اطلاعات چې راغلي دي هغه وایي چې مجرم مونږ نیولی دی. دې نه علاوه کم نور کم زخمیان کسان چې دي هغو ته هسپتال کې کم علاج چې دی هغه هم روان دی، او کم سیدو هسپتال چې دی په هغې کې دې خواست هم کړی دی چې که د چا څوک یعنې بلډ ورکول غواړي نو هغه هم فوراً چې کم دی وایي هلته راورسئ. کم کس چې ګرفتار کړی شوی دی هغه تاسو ته دا وخت ښکاري په سکرین باندې، تاسو هغه کتی هم شئ. یعنې دا کس دی او دا چې کم دی پولیسو هغه بیا فوراً ګرفتار کړی دی. که موږ وګورو زموږ کم سکولونه چې دي داسې سیکورټي ګارډ پکې هغه لکه ډېر زیات د افسوس خبره ده چې ذهني او معذوره کس هغه په سکول کې سیکورټي ګارډ لګولی شوی وي، نو د دې نه چې کم دی بیا خو خامخا به داسې نقصانات هغه کېږي. حکومت له پکار دي چې د داسې قسمه کم سیکورټي ګارډ چې د هغې خلاف داسې کاروایي وکړي او دا وګوري چې آیا کم کس هغه داسې ذهني بیمار وي، نو هغې له خو دا پکار نه ده چې هغه راشي او په سکول کې هغه داسې سیکورټي ګارډ ډیوټي کوي، نو ټوپک یې په لاس کې نو هر څه د هغې نه کېدی شي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.